سلامونه د مزل راډیو فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو ستړي مشئ. پام وکړئ د نن ورځې څو مهمو خبرونو ته. کورنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي امارات د حکم پر اساس هیواد کې د سپکو او درنو وسلو او مهماتو د ساتنې او ګرځونې سربیره د تورې خوښو لرونکو موټرو ګرځول منع اعلان شول. د یاد وزارت په وینا د وسلو او تورې خوښو لرونکو موټرو د ګرځولو جواز د ټول هیواد په کچه د کورنیو چارو وزارت د ډایاک لوی مدیریت لخوا ویشل کیږي او نور ټول هغه پخواني ویشل شوي جوازونه، خطونه، استلامونه او مکتوبونه اعتبار نه لري. د ننګرهار ولایت مرکز کې ښاریانو ته د ښاري او ترانسپورتي اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د جلال آباد ښاروالۍ له داخلي عوایدو څخه د 1403 کال انکشافي پروژو په دوام د ښار په زړه کې د 2 کوڅو چې د مالګې او رنګریزۍ په نامه یادیږي د قیر چارې ترسره شوې. په دغه پروژه کې نورې کوڅې او فرعي سړکونه هم شامل دي چې تېره ورځ د پخولو چارې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا اعلان کړی چې استرالیا د افغانستان د بشري صندوق سره 1.3 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د اوچا په وینا دغه مرستې به زیانمنو شوو وګړو ته وویشل شي. د فراه ښار په 8 ناحیو کې د 2350 متره په اوږدوالي د 9 سړکونو د رغولو چارې د فراه ښاروالۍ له بودیجې د 28 میلیونه او 250 زره افغانیو په لګښت پیل او د 4 میاشتو په موده کې به بشپړې شي. د مسؤلینو په خبره دغه پروژې به ولسي وګړو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. او اوس هم څو بهرني خبرونه. صهیونیستي پارلمان د رایو په اکثریت سره پریکړه کړې چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره انروا د ختیځ بیت المقدس په ګډون په اسرائیلو کې خپل فعالیتونو ته دوام نشي ورکولی. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي په اسرائیلو د ایران د ځوابي برید احتمال شته او یادونه یې کړې ده چې باید هر ډول بیړنیو حالاتو ته چمتووالی ولري. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز رسنیو پر ایران د اسرائیلو د یو بل برید له طرحې هم پرده پورته کړه او ویلي دي چې د صهیونیستي رژیم کابینې دغه طرحه تایید کړې ده.